وبعد دا یو تحقیق دی پر دغه جمله باندې چې دا په بخاري کې په حدیث کې ستا که نسته، یعنی دا داسې نه دی چې په بخاري کې ثابت دی پر ثابت روایت باندې نقد دی، نه دا داسې تحقیق دی چې په بخاري کې دا روایت د بخاري په اصلو نسخو کې ستا او که نسته، داسې یو تحقیق دی او دا ډیرو ښو علماو دا تحقیق مخکې مطلب کړی دی. دا په اختر کې په دغه خبره باندې ما لږ څه تحقیق وکړي، څه مې دراسه وکړه، بیا مې زموږ ملګري حضرت مولانا مفتي ثناءالله صاحب ته چې دا تحقیق وسپارئ، بیا هغه لیکلی دی الله پاک جل جلاله دې د ده دا خدمت قبول کړي. نو په دې کې خو هغه په دا صفحاتو کې هغه ټولې حوالې موږ اخیستې دي، خو ځینې هغه کتابونه چې موږ ته اوس میلاو شول هغه یا زموږ سره ول یا د ملګرو سره ول، د داسې ملګرو سره چې راکول نو هغه مو راوړل، او ځینې کتابونه بیا زموږ سره دلته اوس حضور نه لري، نو د هغه حوالې زه داسې وایم چې کومې حوالې دلته یي زموږ سره په کتابونو کې موجود دي هغه زه د کتابو څه وایم. تحقیق پر دا خبره دی چې دا عمار تقتله الفئة الباغیة دا اتوري په بخاري کې ستا او که نسته، نو د دې څه تمهیدي توګه یوه دا خبره ده چې زموږ په کومې نسخې چې موږ وایو په دې ټولو کې سته، او دا رقم په شرحو کې چې اوس طبع سوي دي په اصلو شرحو کې چې په هغو کې نسته، هغه به هم بیا پر خپل ځای باندې ووایو. نو په دې کې دا تحقیق درې طرفه لري، یو دا دی چې دا روایت په صحیح بخاري کې په اصل نسخو کې ستا که نسته، یو تحقیق دا دی، په دې کې زموږ تحقیق دا دی چې دا نسته. دویم تحقیق دا دی چې دا روایت ګرڅه دا روایت ثابت دی، د نورو صحابو څخه ثابت دی، کوم چې خاص دا سند دی چې دا د ابو سعید خدري رضی الله عنه سند دی، په دغه کې نه دی ثابت او په بخاري کې نه دی ثابت. دریم تحقیق بیا پر دا ځای چې دا روایت ثابت سی، ګرڅه د ابو سعید خدري رضی الله عنه هم ثابت سی او په بخاري کې هم ثابت سی، لکه د نورو صحابو څخه ثابت دی، بیا به نو د دې جواب څه نو د دې تحقیق به دغه درې برخې. اوله برخه موږ تحقیق کوو چې دا روایت په نسخو صحیحو د بخاري کې ثابت نه دی، پر دې باندې اوس موږ په مطبوعو نسخو کې سته. پر دې باندې اوله حواله دا زما په لاس کې دلائل النبوه د امام بیهقي رحمه الله ده. امام بیهقي رحمه الله په دلائل النبوه کې دا روایت دا ذکر کړی دی. بیا دا بیهقي رحمه الله تقریبا په 458 کې وفات دی. امام بیهقي رحمه الله دغه روایت د بخاري ده، د بخاري په دغه سند باندې راوړی دی، دا دی چې د دې روایت د مدار داسې دی، مدار خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس بیا ابو سعید الخدري دی. هغه سیاق چې څنګه دی هغه بیا ته خپله وګورئ. په دې کې دا دی ویح عمار تقتله الفئة الباغیة يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. دی وایي دا روایت دا راوړی دی، بیا وایي ورواه البخاري في الصحيح عن مسدد عن عبد العزيز إلا أنه لم يذكر قوله تقتله الفئة الباغية. وایي بخاري دا زیادت نه دی ذکر کړی. دا د بیهقي دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة دویم جلد صفحه 403 او د روایت رقم دی 846 او داغه امام بیهقي د بخاري صدا بخاري په دوه سندو باندې نقل کی، یو داغه د عبدالعزیز ابن المختار د سند دی چې هغه د مسدد ابن مسرهد سره منقول دی، او یو بیا د عبدالوهاب په سند یې نقل کی، عبدالوهاب الثقفي هغه سبا ابراهيم بن موسى. هغه روایت امام بیهقي راوړی دی 848 باندې، بل اخرجه البخاري عن ابراهيم بن موسى عن ابراهيم بن موسى عن عبد الوهاب دون هذه اللفظه وكأنه انما تركها لمخالفه ابي نضراء عن ابي سعيد عكرمة في ذلك. دا هم عين دا غجل دي يوصفه
مخ ته 400 صفحه. نو امام بیهقي رحمه الله ته دا دی ویلي چې وایي امام بخاري دا روایت دا رقم نه دی راوړی، یعنی دغه توري نشته پکې. دویم دا کتاب تاریخ الاسلام ووفيات المشاهير والاعلام د علامه شیخ الاسلام علامه ذهبي رحمه الله دی. امام ذهبي رحمه الله په تاریخ الاسلام کې عین دا غیر روایت راوړی دی. دا د ابو سعید خدری چې كنا نحمل لبنه وعمار يحمل لبنتين بیا دا روایت تر پای راوړی دی. دا وایي ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. وأخرجه البخاري دون قوله تقتله الفئة الباغية. ده زي ندي بكرة ولا البخاري والبخاري أخرجه البخاري ده رواية رئيستلي دون قوله ده قول نج تقتله الفئة الباغية وهي زيادة ثابتة الإسناد. ده غير ثابت الإسناد دي ده زيادة خو بخاري ندي راوي. ده وفيات تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام أول جلد صفحة التلس أو دا دكتور بشار عواد معروف بتحقيق باندې محقق دي. امام ذهبي رحمه الله بالكتاب سير أعلام النبلاء د دې په دغه کې هم د روایت په سیر کې هم راوړی دي. دا دي دا ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. داوي أخرجه البخاري دون قوله تقتله الفئة الباغية وهي زيادة ثابتة الإسناد. دا سير أعلام النبلاء أول جلد أتم الصفحة. دا سير چې دا مكتبه وحيدية پېښور پاکستان مطبوع دي. دا البداية والنهاية د ابن كثير رحمه الله. دا دي دلتهم امام ابن كثير الدمشقي رحمه الله اغم دا روایت را نقل کړی دي. دا غد بیهقي په حواله باندې وي قد اورد البيهقي دا غد خالد الحزان كريمان ابي سعيد الخدري الت ابن عباس باكستدا ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى النار. دا روایت راوړي ولكن روى هذا الحديث الإمام البخاري دائما البخاري راوړي عن مسدد عن عبد العزيز بن مختار عن خالد الحذاء وعن إبراهيم بن موسى عن عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء به إلا أنه لم يذكر قوله تقتلك الفئة الباغية. دا إمام ابن كثير دمشقي رحمه الله بداية والنهاية دريم جلد فصل في بناء مسجده الشريف او صفات 493 په دې حاشیه کې بیا پر دې باندې ش بحث دغه تعلیق او تحقیق والا کړی دي. دا بدايه او نهایه کې دغه امام ابن حجر عسقلاني رحمه الله په فتح الباري کې دا بحث کړی دي. پر دې باندې بحث کړی دي. یو ور خو پر دا باندې ګرځه بحث کړی خالي چې دی وای دا زیادت وای د تنسته دی وای چې دا زیادت دلته نسته بروي لكن وقع في رواية ابن السكن وكريمة وغيرهما وكذلك ثبت في نسخة السغاني التي ذكر أنه قام على نسخة البربري التي بخطه زيادة توضح المراد بیا دا خبر بسكيكي بیا داوي ويح عمار تقتل الفئة الباغية يدعوهم الحديث واعلم أن هذه الزيادة لم يذكرها الحميدي في الجمع وقال إن البخاري لم يذكرها أصلا. دغه حميدي وای نه دي ذکر کړی په جمع بین صحیحین کې او دا خبرم حميدي کړی چې ان البخاري لم يذكرها اصلا. دا زیادت امام بخاري اصلا ذکر کړی نه دي. وكذا قال ابو مسعود وقال الحميدي لعلها لم تقع للبخاري. دا زيادت شاهد يا بخاري تواكسوني او وقعت فحذفها عمدا. قال وقد اخرجها الاسماعيلي والبرقاني في هذا الحديث. قلت ويظهر لي ان البخاري حذفها عمدا. دا امام بخاري عمدا حذف کړی دي وذلك لنكتة خفية. دا د یو خفیه نکته په وجه امام بخاري حذف کړی دي وهي ان ابا سعيد الخدري اعترف انه لم يسمع هذه الزيادة من النبي صلى الله عليه وسلم فدل على انها في هذه الرواية مدرجة. دغه زیادت په دغه روایت کې مدرج دي. حافظ ابن حجر اسقلاني وایي بیا نور پر دې باندې دغه تحقیق هم کړی
دلته یوه خبره قابل ذکر ده چې یو خو مشکل دا دی چې دی په خپله دا وایي چې دا روایت ثابت نه دی او بیا هم د ده په باره کې چې کومه نسخه لوېدلې ده په هغې کې برته دغه توري په کسته په دا حدیث کې برته دغه توري لیکلي دي نو ویحا عمار تقتله الفئة الباغیه او حال دا دی چې دی وایي چې دا زیادت نشته وایي بخاري د یو نکتې دپاره حذف کړی دی خو دلته دستې په یاد چې امام ابن حجر اسقلاني وایي چې په روایت د ابن سکن د کریمې او د سغاني په نسخه کې شته خو دا په یوه نسخه کې هم نشته اصلا دا ولې دا بیا په دې وجه باندې نشته چې ګوره نسخه د ابن سکن چې ده په دې کې دا روایت زیات شوی دی د ابن بطال وروسته ځکه د ابن بطال چې کومه شرح ده چې هغه اصلي نسخه ده د بولاق طبع په هغه کې چې کومه نسخه د بخاري ده په هغې کې دا زیادت نشته او ابن بطال د خپله شرحه دا کړې ده پر نسخه د ابن سکن باندې نو معلومه ده چې په اصل د ابن سکن کې هم دا نشته د هغه رقم دا په روایت دی وایي د کریمې په روایت کې شته دا د کریمې روایت ته هم زیاته شوې ده د کریمې په روایت کې هم دا اصلا نشته ولې د هغه دلیل بیا دا دی چې حمیدي چې صاحب د جمع بین الصحیحین دی هغه خو د حمیدي دغه روایت دا د نورو شیوخ سره کړی دی بیا دی وایي زه مکې مکرمې له ولاړم کریمې ته ما دا روایت پر کریمې باندې څو واره قرأت على کریمه ثم قرأت بمكة على المرأة الصالحة كريمة بنت أحمد غير مرة لعلو إسنادها منه وإذا ما تصو وارا پر كريمة بنت دا رواية وواي دا بخاري شريف بن تكرار نو كده كريمة بنسخة كي واي حميدي يو أغا سوي أغا دا روايات كدي أغا نبكي وإذا نسته نو چې د خپل پر کریمه باندې تلاوت کړی دي نو معلومه ده چې د کریمې نسخې ته چې ورلوېدلې دي دا هم د حمیدي وروسته ورلوېدلې دي او دا رقم دا کریمه چې بیا ده هغه د کشمیهیني سره اخي او کشمیهیني چې دی هغه د هروي استاد او د هروي په نسخه کې نشته نو په دا کې نشته دا رقم دا د خول چې د سغاني په نسخه کې شته دی وای دا د نسخه د او دا د سغاني په نسخه کې هم نشته دا روایت ولی سغاني چې دا روایت کوي دا نسخه چې نقل کوي دا د ابو الوقت سجزي د اصحابو نه کوي او یعنی ابو الوقت سجزي د اصحابو نه کوي د ابو الوقت سجزي د شاګردانو څخه سغاني دا نسخه نقل کوي د ابو الوقت سجزي چې بعدي دا د داودي سکی داودي د حموي سکی حموي د محمد ابن یوسف پربري سکی چې د بخاري شاګرد دی برای راست نو د ابو الوقت څخه دا غیر روایت لکه دی چې کی دغه رقم ابن اسیر رحمه الله کوي او ابن اسیر رحمه الله هم دا روایت رد کړی دی چې دا زیادت نشته دغه حواله براس نو معلومه ده چې دا د کریمې په نسخه کې دا رقم دا د ابن سکن په نسخه کې او دا د سغاني په نسخه کې هم نشته د ابن سکن لپاره دلیل د ابن بطال شرح سوه د کریمې لپاره چې دا هغه د حمیدي حواله سوه او د سغاني لپاره چې دا هغه په دې وجه باندې چې د سغاني سره ابن اسیر په خپله نقل کوي نو ابن اسیر هم دا زیادت نقل کړی دي حواله به یې راسي دلته حاکم رحمه الله دا روایت نقل کړی دی برای په اخر کې ویلي دي چې بخاري په دا سیاق باندې نه دی نقل کړی او محلب ابن ابي صفرا د په 415 کې وفات شوی دی د کتاب دی المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح د په دې کتاب کې د بخاري د دوه نسخو چې د قابسي او د اصلي نسخه ده ابو محمد الاصلي دا یو د خسر دی ابو الحسن قابسي بیا د هغه بعد د رحلت کړی دی د ابو ذر هروي سین دا اوریدل په دې پر دغه دوه نسخو صدر اخیسته ده په هغې کې عباره ده ویلي دي دا رقم چې ویح عمار يدعوهم الى الجنه يدعونه الى النار یعنی دا زیادت نه دی پکې راوړی معلومه ده چې دا زیادت نشته دا رقم ابن بطال په خپل شرح کې چې د بولاق طبعه ده په هغې کې ابن بطال په 450 کې وفات شوی دی دویم جلد 9 صفحه حدیث رقم 28 دی باب التعاون في بناء المسجد په دې کې راوړی دی ويح عمار يدعوهم الى الجنه ويدعونهم الى النار دا تقتل الفئه الباغيه دا نسته کې بیا دویم مش د بیهقي حواله نقل کړی دي چې هم ویل او جمع بین الصحيحين د حمیدي کې هغه امام حمیدي په خپل دا وایي ابو عبد الله محمد بن فتوح ابن حميد الازدي الحميدي چې په 408 کې وفات شوی دی
ديت التداوي فلا حديث وفي هذا الحديث زيادة مشهورة لم يذكرها البخاري أصلا في طريقي هذا الحديث فديك مشهور زيادتي بخاري ندي ذكر كريم مطلقا فدوار السندو كان ذكر ولعلها لم تقع إليه فيهما شاهد تواكي سوني أو وقعت فحذف لغرض قصده في ذلك بعد يوايتي أبو بكر برقاني أو إسماعيلي كدي أو رئيس تلدي بیا د ابو مسعود دمشقي هغه پر اطراف د صحیحین کتاب لري هغه دا ذکر کړی دي او هغه مالته دا زیادت نه دي ذکر کړی دی پر هغه باندې یو بل دلیل دا غواړي قاضي عياض رحمه الله یو کتاب لري مشارق الانوار على صحاح الاثار دا مشهور قاضي عياض رحمه الله دی په 1544 کې وفات شوی هغه دا روایت راوړی دي بیا ویلي چې عين خالدة ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار كذا جاء في غيره وتمامه في رواية ابن سكن أغن دا وایي چې د ابن سکن په روایت کې ستا خو د ابن سکن ما درته ویل چې د ابن سکن په روایت کې نس ځکه چې هغه بطال نه دي نقل کړی دا رقم امام ابو محمد عبد الحق ابن عبد الرحمن الاشبيلي چې دی په 1502 اتیا کې بس دی دیم جمع بین صحیحین لري هغه دا روایت راایستلی دي خدا توري راایستلی دي وایح عمار يدعوهم الى الجنه ويدعونه الى النار دا نور توري چې تقتل فئه الباغيه یا تقتله الفئه الباغيه دا توري نه راایستلی دا رقم امام ابن الجزري رحمه الله ابو السعادات المبارك بن محمد شيباني الجزري ابن الاسير چې په 614 کې دی وفات دی په جامع الاصول کې وایي حميدي په دې روایت کې وایي چې في هذا الحديث زيادة مشهورة لم يذكرها البخاري اصلا من طريقي هذا الحديث بیا ټول دا خبره ذکر کړې ده چې دا نسته بیا دیم دا غوي چې دا روایت د دې متن دغه نه دی په خپل تفصیل مطلب په دغه ځای کې دی دغه په جامع الاصول کې دی دغه خبره کوي د جامع الاصول دغه چې دا هغه صفات چې دا نم جلد درود څلور صفای ده او تحفة الاشراف بمعرفة الاطراف دې کې دا د اطراف کتاب دی په دې کې امام مزي رحمه الله مزي په 242 کې پات شوی دی مزي رحمه الله په دریم جلد صفحه 428 رقم د روایت 4248 کې دی د بخاري دا اول روایت هم راخصلی وی عمار يدعوهم الى الجنه ويدعونه الى النار دا دویم هم راخصلی دی خا في الصلاه عن مسدد عن عبد العزيز بن المختار وفي الجهاد عن ابراهيم بن موسى عن ابي وهاب الثقفي كلاهما عن خالد حذاء عنه به وليس فيه تقتل عمارا الفئه الباغيه توري دعوه چې په دې کې دا توري نسته په بخاري کې په دواړو ځایونو کې بل خو نو د سیر حواله ده او بیا د تاریخ الاسلام حواله ده خو موږ ویل ده بیا د علامه ابو الفداء دمشقي حواله ده او د ابن حجر اسقلاني د فتح الباري حواله ده او دا رقم یو د ارشاد الساری په ارشاد الساری کې هم د ارشاد الساری دام یو مشکله خبره ده چې نسخي باید هغه شی راواخلي چې کومه نسخه اصل سره چاپ شوی په ارشاد الساری چې کومه نسخه د بخاری په ارشاد الساری کې چاپ ده د ټولو بهترینه نسخه و خو اوس چې پاکستان چاپ کړی دی د بیروت ځینو مکتبو چاپ کړی ده عین د دې نسخو سره بخاری کې یې شته په هغه کې په هغه اصل نسخه کې په ارشاد الساری کې چې د بولاق تبه ده امیریه بولاق تبه ده په هغه کې دغه زیادت دانسته البته فقط يدعوهم يعني د بخاري په اصل کې دا نسخه نسته د بخاري چې در اخستي چې هغه حدیث د بخاري راوړي په هغه کې دغه توري نسته پکې نو دا هغه تقریبا ولس کتاب جوړیږي چې دا ولس کتابونو دا کړه د په دغه روایت کې په بخاري کې دا زیادت نسته نو کوم چې مطبوع نسخه دي دا هغه نسخه دي چې غیر معتمد دي په معتمد نسخو کې په تمامو کې تقریبا دا زیادت نسته نو خلاصه دا سو چې دا زیادت د غیر ثابت دي د نور صحابه سره ثابت دي د ابو سعید خدری رضی الله عنه سره ثابت دي کنه ثابت دا بل مسله ده خدای ابو سعید خدری رضی الله عنه د روایت په بخاری کې ثابت دي کنه ثابت زموږ تحقیق په لاره هغه دغه ځای پوری دي چې په بخاری کې د ابو سعید خدری په روایت کې دا زیادت نه دي ثابت کوم چې مطبوع نسخ دي دا غیر دي د اصل نسخ د بخاری نه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله